په مخکې ویډیوګانو کې مونږ بار بار دا خبره کړې وه چې مونږ د خپل ولس د خپلو عوامو د خپلو خلکو مسؤل یو او هیڅ کله به پرې نه ږدو چې د مونږ ولس د مونږ عوام د مونږ خلک د مونږ نه خلک په بله لار روان کړي. نو موږ به کوشش کوو چې خپل ولس او خپل خلک او خپل عوام مته یوه داسې لار وښیو چې هغه د الله او د رسول لاره وي. خو لیکن نن به تاسو ته یو بله خبره وکړم. خدای دې وکړي چې په چا باندې بده ونه لګېږي. موږ او تاسو ته یو تاریخ راکړی شوی دی، یو تاریخ موږ او تاسو عوامو ته راښودل شوی دی چې نه یې سړی پیژنو او نه مو لیدلی دی او نه یې په کارنامې خبر یو. خو لیکن د یو چا د طرفه داسې تاریخ راکړی شوی چې هغه سراسر درواغ او هغه سراسر غلطي ده. یو د هغې نه چې د افغانستان یو ولسمشر تیر شوی دی، امان خان، چې د ده نوم امان الله و. کله چې د اروپایي سفر نه راوګرځېده د خپل نوم نه د الله نوم لرې کو او ځان ته یې امان خان نوم غوره کړ او بعضې خلک ورته د غازي لقب ورکړی دی. خو والله عالم چې د کومه غزا کړې ده او چیرته تللی دی او څه د اسلام ته یې ترقي او ازادي ورکړې ده. خو لیکن د دې خبرې نه به تیر شو. د مونږ او تاسو د جمهوریت په دوران کې هم درس نظامی د پوهنتونونو او د مکاتبو کې داخل کتاب چې هغه د افغانستان معاصر تاریخ د احمد شاه بابا نه نیولې تر اشرف غني پورې جوړ شوی تاریخ دی چې هغه د جمهوریت پلو ته هم منلی شوی تاریخ و چې هغه تاریخ دلته د ما سره موجود دی او تاسو به هم کتلی وي، لیدلی به مې. د دې نه به د امان خان د حکومت یو څه لنډې خبرې درته وکړم او تاسو خپل هم په دې کتاب کې کتلی شئ. د دې کتاب کې د افغانستان په معاصر تاریخ کې چې کله د امان خان حکومت تر وډوي هلته بیا د اماني دولت د ړنګېدو لاملونه یې ښولي دي. نو په لنډ ټکي کې به د امان خان د حکومت د ړنګېدلو لاملونه درته وښیم چې ولې ړنګ شو، څه وجه وه. نو د تاسو ته به د دغې وجې نه د دغې معلومات نه خپله دا معلومه شي چې دی څومره اسلامي، څومره غازي، څومره اسلام ټکور کړی او څومره کفر ټکور کړی دی. د اماني دولت د ړنګېدو لاملونه میر غلام محمد غبار په خپل مسیر تاریخ کې لیکلي دي چې امان الله خان د خپل حکومت په لومړیو کې ډېر اصلاحات او بدلونونه رامنځته کړل. هیواد یې له هر اړخه پر خپلو پښو ودروه، مګر کله چې له اوږدمهاله سفر څخه راوګرځېده نو د پاچا په نظریاتو او فکرو کې بشپړ بدلون راغلی و. تاسو ته به معلومه وي چې کله امان خان اروپا ته سفر وکړو، 6 میاشتې سفر یې په اروپا ته وکړو. هلته چې په اروپا کې څه کړي هغه خو ځان ته خبره ده. نو لیکن 6 میاشتې خپل حکومت به سرپرسته به وزیره پرېښی دی لوړ شو اروپا ته د خپلې ښځې د خپل بیبي سره. نو دغه د تاریخ لیکونکی یې چې کله چې دغه اوږدمهاله سفر یې وکړو نو د ده په مسیر کې یو بدلون راغلی و. څه رقم بدلون راغلی و؟ هغه ده هیواد یې مګر کله چې د اوږدمهاله سفر څخه راوګرځېده د پاچا په نظریاتو او فکرو کې بشپړ بدلون راغلی و. یو سیکولر، له مذهب آزاد او خپل سری شخص ترې جوړ شوی و. کله چې له اروپا څخه هیواد ته راغی نو د خپلې ښځې له سر څخه یې پړونی لرې کړ. سبحان الله. او په هیواد کې یې نوي قوانین قیودات چې له اسلامي او افغاني ټولنې سره په ټکر کې وکېښودل چې یو څو بیلګې یې په لاندې ډول دي. یو څو په لاندې ډول تاریخ معاصر تاریخ د افغانستان معاصر تاریخ خپل لیکلي دي. نو یو څو ټکي بلاندې ته وښیم چې هغه دا نوي راوړه. پر عامو خلکو د دریشي جبري اغوستل لازم کړل چې د تطبیق لپاره یې په لارو کوڅو کې پولیس درولي و او پر سرغړونکي یې نقدي جریمې لازمې کړې وې. دویم، د ښار پر لارو کوڅو یې لیکلي وو چې ښځې له دې څادرۍ سره له دې لارې نشي تېرېدی او د ښځو له سرونو په زوره څادرۍ لرې کولې. دا د ده خدمت، دا د ده اسلامیت. په کوڅه به لیکلي وو چې په دا کتاب باندې ښځه د څادرۍ سره نشي تېرېدی، ښځه به په برکه کې نه تېرېږي، که تېره شوه نو هغې نه به په زوره څادرۍ لرې کېږي.
پاچا فرمان صادر کړ چې له دې وروسته د اونۍ رخصتي به د جمعې پر ځای د پنجشنبې په ورځ ورکول کیږي. د جمعې د ورځې رخصتي به ختمه وي. د افغاني او اسلامي دود او د دستور خلاف به رغبړ په لاس نه ورکول کیږي، بلکې یو بل ته به خولۍ له سره پورته کیږي. دغه اسلامي او افغاني کلتور د افغانونو چې دی هغه به ختمیږي، بلکې لوس به چاته سړي نه ورکول کیږي، بلکې به کله چې یو څوک د بل سره مخامخ کیږي نو صرف یو بل ته به د سر نه خولۍ لرې کوي. 5 پر عامو خلکو، بزګرانو او تجارانو مالیات زیات شول. وزیرانو، ولیانو او قاضیانو بډې اخیستل پیل کړل. بل لامل یې په 1924 کال کې د ملا عبدالله چې په ګډ ملا مشهور پاڅون دی. په 1928 کال د شینوارو د خلکو پاڅون چې سراج الامارت یې وسوځول، دا د بچیې د ړنګېدل لامل نه و. د سقاو د زوی پاڅون چې پایله یې د امان الله خان د سقوط سبب وګرځېده او بیرته اروپا ته وتښتېد او هلته یې ژوند غوره کړ. افغانستان در مسیر تاریخ 901 صفحه د غبار صاحب لیکنه په هغې کې دا خبره لیکلې ده. او 10 د بچیې ړنګېدل هغه د 10 چې شو عطایی صاحب لیکلی دی چې امان الله خان دیموکراسي ته ژمن نه و. دی چې دیموکراسي ته ژمن نه و، دا خبره داسې نه ده کړې چې دی ژمن نه و، بلکې اوجه ښیي یو سوال غونډه کې چې دیموکراسي ته ژمن نه و. تو څه خپله فکر وکړئ چې دیموکراسي ته ژمن دی که نه. خلک د کورنۍ چارو او معارف له وزیر څخه ډیر تنګ وو. یو ځل د لوی جرګې یو غړي مولوي عبدالواسع امان الله خان ته وویل خلک د معارف او کورنۍ چارو له وزیرانو ډیر شکایت لري، باید پلټنه او تحقیق تر وشي. امان الله خان پرته له دې چې په سړه سینه ځواب ورکړي، په ډیر غرور، تکبر او تمسخر سره یې وویل دا زما وزیران دي او ما ته مسؤل دي، نه تاسو ته. د هیواد په سطحه یو پاچا ته هیڅ کله نه ښایي چې داسې ځواب ورکړي او ولس له ځان سره مخالف کړي. امان الله خان غوښته چې خپل ولس د اروپا له کلتور او فکر سره برابر وروزي، مګر دا کار په خلکو نفرت او مخالفت زیات کړو. نو همغه وه چې د امان الله خان حکومت له سقوط سره مخ شو. دا د امان خان لسته راوړنې وې، دا د هغه اوږدمهاله سفر پایله او د هغې نتیجه شوله چې اوس د مونږ اکثره نه علم او نه خبره خلک هغې ته غازي او یا یو د قهرمان لقب ورکوي. نو والله عالم چې دا کړي څه شی دی چې دا د یو قهرمان او د یو غازي لقب ورکړی شوی. که چاته یې کوم څه یاد وي نو هغه یې مونږ ته مخې چې دا یې د کړي دي په دې باندې دی غازي او یا قهرمان شو.